نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم درته و لوی هلاکون کی گناهونه خایم و لوی غټ هلاکون کی گناهونه. رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه حدیث نقل دی. دا د بخاری او د مسلم دواړو روایت دی، هم د بخاری او هم د مسلم. او پیغمبر علی السلام ورته ویلي اصحاب الموبقات و هغه گناهونه چې هغه هلاکت کوونکي دي. که موږ تاسو ته په معاشره کې ټولنه کې یو عادي کس ووایي چې دغه شی هلاکونکی دی، دا لاره کې هلاکت ته په لاره نه ورځو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلي چې دا گناهونه انسان هلاکوي. که یو ډراور راشي په لاره کې ووایي چې دا لاره بند وه، نو خلک خبره ورسره مني. که یو کس راشي ووایي چې په د لاره کې جنگ دی مه په ورځئ، خلک نه په ورځي. که یو څوک تا ته ټلیفون وکوي چې پلانکي ځای کې مثال په طور اکسیډنټ شوی دی، په هغې کې ستا ورور دی، ته خبره منې. همدا رقم د دنیا په کارونو کې مونږ د یو کس خبره منو، حتی کې د یو فاجر خبره منو، د یو فاسق خبره منو، لیکن د هغې مخبر صادق رښتونی خبر ورکوونکی اصدق القائلین په ټولو انسانانو کې رښتیا ویونکی کس، د الله محبوب کس، سید الثقلین او د دنیا او د آخرت د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله جل جلاله قرآن پاک کې د هغې په اړه باندې ویلي دي چې ته صادق یې، رښتونی یې، هغې فرمایلي دي. حدیث الفاظ دا دي: اجتنبوا اصحاب الموبقات، ته اوو لویو هلاکونکو ګناهونو نه ځانونه وساتئ. او وکم دي کم گناهونه دي؟ اول الاشراک بالله یا الشرک بالله، الله سره شریک نیول په ذات او صفاتو کې، الله سره به شریک نه نسی. دوهم جادو، سحر، منتر. نن وخت کې ډیری خلک کوډګرو ته ورځي، جادوګرو ته ورځي، سحرګرو ته ورځي، نو هغې ته ورتګ په هغې یقین کول هم ناجایز دي، او خپله سحر کول، جادو کول هم حرام ناجایز عمل دی. دریم وقتل نفس التي حرم الله الا بالحق، د یو بېګناه کس وژل، قتل چې د هغې په شریعت کې وژل جایز نه وي، یعنې نه کافر وي، نه حربي وي چې تا سره جنګېږي، نه یې د تا څوک وژلي وي چې قصاص ترې واخلي، نه هغې زنا کړې وي چې شریعت کې رجم شي وغیره. بېګناه یو مسلمان وژل. دا درې. څلورم د سود خوړل. سود ډېره لویه ګناه ده، او د سود په اړه باندې قرآن پاک کې سودخورو سره الله پاک د جنگ اعلان کړی دی، او سود کول دا په لویو اکبر الکبائر ګناهونو کې دي، او بیع فاسد هم په حکم دا سود کې دي. او پنځم د یتیم مال خوړل. قرآن پاک الله جل جلاله د یتیمانو په حق باندې ویلي چې څوک د یتیم مال خوري نو هغه خپل نس او خپل ګېډې ته ور اچوي. انما یاکلون فی بطونهم النار، خپلو ګېډو کې دی ور خوري، او دا خپلو ګېډو ته ور اچول دي. شپږم وتولی یوم الزحف، کله چې د مسلمانو او د کافرو جنگ وي، جهاد کې مسلمان د کافرو په مقابل کې ولاړ وي، نو د مسلمانانو د صف نه تېښته کول، منډه کول د جنگ په ورځ باندې، نو دا هم ګناه کبیره دی، او دا هم هلاکت راولي. اوم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، د مؤمنو پاک دامنو محسنو ښځو باندې د زنا تهمت لګول. دا هم لوی ګناه کبیره دی چې په یوه پاکه ښځه باندې څوک تهمت لګوي، لیدلي نه وي د زنا تهمت پرې لګوي. تهمت په نارینه‌و باندې لګول هم ګناه ده، او په زنانه‌و باندې هم لګول ګناه ده. دا هغه لوی غټ و هلاکونکي ګناهونه دي. الله پاک دې موږ تاسو ټول مسلمان وروڼه خوندي د دې هلاکونکو ګناهونو نه وژغوري. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.